راړه غمي راڼه غمي ادبي او هنري خپرونه. څوک یې اشرو ته بوځي، څوک ترې لښکر جوړوي. څوک یې اشرو ته بوځي، څوک ترې لښکر جوړوي. هر زورور د پښتنو لپاره شر جوړوي. وخت چې په ما د څه احسان کوي، نو داسې کوي مانه څرمنو باسي، ماله ترې څادر جوړوي. داسې څوک نشته چې په دې وراني کې لاس نه لري. داسې څوک نشته چې په دې وراني کې لاس نه لري. داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي. د راڼه غمي ادبي خپرونې ادبي ملګرو او خوږو اورېدونکو، د ژمي په سړه هوا او واورین موسم کې د مینې له تاوده سلامونه مې قبول کړئ، په دې هیله چې ټول برک روغ او صحتمند اوسئ. ایاز افغان یم او د دې اونۍ راڼه غمي ادبي خپرونه کې د پښتو ادبیاتو ډاکټر، لوی شاعر، لیکوال او څېړونکی ارواحات صاحب شاه صابر ژوند او شاعرۍ ته کتنه کوو، په دې هیله چې راسره پاتې شئ. مرحوم صاحب شاه صابر د پیر باز باچا زوی په 1950 زیږدیز کال د خیبر پښتونخوا د ملکنډ سهاکوټ کلي کې دې نړۍ ته راغی. ټیلیزې زده کړې په 1962 زیږدیز پیل او 1960 زیږدیز کال ملکنډ کې پای ته ورسولې او نورې زده کړې مردان کې پیل کړې. نوموړي له پېښور پوهنتون څخه په پښتو، اردو او سیاسي علومو برخه کې د 3 ماسټریو ترڅنګ پښتو ادبیاتو کې د پی ایچ ډي سندونه هم ترلاسه کړي. له زده کړو وروسته یې په بېلابېلو پوهنتونونو کې کلونه د استادۍ باعزته او مقدسه دنده پر مخ وړې. صاحب شاه صابر د پښتو ادب د جلا اسلوب، لارې او طرز شاعر و. صابر د خپل پښتون ولس د غیرت، عزت، فطرت او مجاز خبره په دومره خوږو لفظونو او ناشنا کیف کې وړاندې کړې چې ډبرین زړونه هم لکه موم ویلي او نرموي. قوم پرست، ریالیست، په مینه مین، دردمن ادیب څېړونکي صابر تل په شعر کې په مینه کولو ټینګار کړی. زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. سپرلیا زه به د احسان ومنم، خو ته له ځان سره جانان راوله. سپرلیا زه به د احسان ومنم، خو ته له ځان سره جانان راوله. ماښام لمبکه تیارې وتښتوه، بله ډیوه شه په
پتنګان راوله. د پښتو او پښتنو غیږ او لاسونو ته یې له خپل فکر او ژور خیاله د قام د یو ویښ شاعر په توګه لسګونه ادبي اثار وړاندې کړي. واورې او ګلونه، خوبونه، رڼا او ګلونه، تکل، پښتانه او پښتو ټپه، قامتونه او قیامتونه او یو شمېر نورې د نثر او نظم لویې پیرزوینې او ډالۍ دي چې یو شمېر یې لا اوس هم ناچاپ د ډاکټر اسرارتل په لاس کې دی. صابر د هر مین درد خپل درد ګڼلی و او تل یې په خپل شعر کې د مینو کلکه ننګه کوله. د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه په دې ښار کې دغه لږه رڼایي ده. بل ځای وایي خو چې څه د مینې خوږ لري په زړه کې په ما ګران وي که د غرونو لیونی وي. او بیا وایي هر څوک زما په زړه کې تا لټوي، هر څوک زما له ژونده تا اخلي. هر څوک زما په زړه کې تا لټوي، هر څوک زما له ژونده تا اخلي. تا رانه ولې بېلوي وختونه، ازار مې ولې خامخا اخلي. د پښتو ژبې تکړه خوږ ژبی هنرمند او شاعر کرن خان وایي زه ډاکټر صاحب شاه صابر د یو لوی شاعر او استاد په توګه پیژنم او ما چې څومره دی لوستلی شاعري د ځانګړې لارې او طرز برخمنه ده. هیره دې نه وي چې کرن خان او سردار علي ټکر د ډاکټر صاحب شاه صابر بې شماره شعرونه په خپلو خوږو او زړه وړونکو غږونو سندریز کړي. مینې ته درانه ګورم، هر ښکلي ته ښه ګورم، مه کوه یریږمه سترګو ته دې نه ګورم. راځئ چې په پای کې د صابر دا غزل د کرن خان په خوږ غږ سره واورو. نو دا وه د دې اونۍ راڼه غمي چې ما ایاز افغان تاسو ته وړاندې کړه. تر بل راڼه غمي ښه وختونه. مینې ته درانه ګورم، هر ښکلي ته ښه ګورم، مه کوه یریږمه سترګو ته دې نه ګورم. ستا د سترګو سوی یم زم چرته اوبه ګورم، خپل پرهر ته وګورم ستا د حیا سره ګورم. ستا د بڼو بد اخلم زور به د خپل زړه ګورم. تا او زما خوا نیول دا څه وینم څه ګورم.